ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بیان داو چې الله حکم کړی دی چې اقیم الصلاة منځ کوي. اوس دا وزن او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلقو ته نه لګي، لیکن د اقیم الصلاة حکم پیروي نه کول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګوري او دومره زور به چې د یو مز په عوض کې به او یا زره کاله سړی په جهنم کې پروت. اندازه ولګوئ چې د یو مز په عوض کې به یعنی د الله د یو حکم په نافرمانی کې به او یا زره کاله سړی په جهنم کې پروت او چې د سړی ټول ژوند دا الله نافرمانه وي. الله دې امان راکړي چې دا غیب سره عزیزانو څنګه چې منځ فرض دی. فرض دا معنا ده چې دا قطعي حکم دی، بس دا بکې په ولاړې نشي کوله، په ناستې به کې، په ناستې نشي کوله، په ملاستې به کې، په اشاره به کې وکې. نو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ د کولم فرض، ضروریات د منځ چې دي دا د کولم فرض. اوس دو قسمه خلق دی. یو قسم خلق داسې دی چې اړو منځ پیژنیم نه کویم نه وغیرہ. یو قسم خلق داسې دی چې منځ کوي لیکن هغې ته احکام د منځ نه ورځي. نو چاله چې احکام د منځ نه ورځي نو د دوی منځ دا قسط دی، ځکه چې یو فرض خو ته پوره کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګیا. اوس مثلا مانزه دپاره لویه مقدمه چې ده هغه اودس دی. اوس اودس کې څو فرض دي؟ دا عام منځګزارو ته نه ورځي. اودس کې فرض څو دي؟ یا اودس کې واجب څو دي؟ یا اودس کې سنت څو دي؟ دا نه ورځي. اوس چې دا نه ورځي نو اودس فرض دی چې اودس نه مونځ نه کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دی پتا زده کول. نو د یو فرض خو ته مرتکب شوی، بل فرض ته تارک شوی، تا نه د زده کړی نو د هغې به سزا تا ته ملاوي. نو احکام د اودس چې دي دا هم فرض، دا
तफसीर कुरान करे फख्सिलू वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफिक मखुना उविंज़ई उस मख उविंज़ई नो मख तर कमा पूरी उविंज़ा द मख एरिया څومره ده نو زما دي توبې باندې سره په دې او د زینو کې چوغوري داله په چراده په کې شراب بشي دې مکتب راوچ او ور سره به لون لاس په سرم وهیو په دا مړای بهم وهیو او څه لوی په قهر اختاینو نج یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې او دسم کی د مخ ایریا دا د تندید ټوکېدلی ویخته چي دي دې سره داسې راځي د غوږ تر دی دې ته څه وایي نو زما عزیزانو غلط منځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او طالب په جنت درکړي څنګه به چې ستا منځ غلط دی ستا اودس غلط دی بلکې دنیا په غسل کې ګرځي دنیا په غسل کې ګرځي په غسل کې کوم څیزونه فرض دي دا خزي او نر په پوری نه دي تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لامبي داغه سر کې کمسۍ وي او د سر د پاسه او بواري په ځان باندې او جامې واغوندي اوس مسله څه ده مسله دا ده چې خزبه په سر دومره وباچی چې د سر د ویختو بیخونو ته اوبه ورسي د ویختو دننه بیخونه لامده شي دا د پاسه په سر اوبه واچي ګیره ده مثلا یو سړی ده غټه ګیره ده او ته غسل کې نو لون لاس په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دې لامده شي دا د مخ سرمن نه لامده بس وبو په ځان واړې او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسپیو حالانکه پاغي چرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي منځونه په غسل کې کوي ځکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورزي ذکر نه ده تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرائض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي سونه زب خداوند چې هر یو مولا هم په نه پويږي
نو دیو جنا عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ د کول فرض دی. نو احکامو د منځ کې یو اودسم دا اودس طور و طریقه زده کول دا فرض دی. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ لاسونه د دې څنګهلی تر ګیټای پورې د ګیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا ګیټای چې ده تر دې دې پوری وینځل چې دي دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده. کدینه پاس دی وینځل شروع کو بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووي او تر دې دې پورې خپه وینځ نو په اودس کې تر دې دې پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوګونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي ښه بوسخکۍ ورته نه وایي نو کڅوړی ورته د دې نرمو او د دې ایریې ترمنځه د دې زنې نه یو انچای لاندې دا ایریا د مخ ته دا دومره حصه به وینځي دا به لمدې او دومره به لمدې چې یو ساس کې یا دو ساس کې اوبه تې پریوځي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د سلو اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوي دا اسراف دی. او کوم سړی چې اسراف کوي د هغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړه ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي ستا په مخ کې او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکي او تا ورپسې نیت ونه تړلو نو تارک الجماعت شیطان اخرس د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې به نیت تړي ځان نه به ښه ګڼې ته چې هغه پسې نیت نه تړي خو ځان به د هغه نه ښه ګڼې او چې ځان د هغه نه ښه ګڼې نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف. نو کمی صیغې د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دی. فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دین انکار کون کې چې دی هغه کافر دی. مثلا که یو سړی دا وایي چې زه مونځ نه منم چې دا فرض دی زکات نه منم چې دا فرض دی حج نه منم چې دا فرض دی نو دا کافر دی. اوس دولت شتا او حج ته نه ځي نو سخت مجرم دی. زکات پیسې شتا او نه ورکوي نو سخت مجرم دی. منځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی. لیکن دلته منځ کې د بعض ائمه اختلاف د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بی عذر قصدن یو سړی یو منځ قضا کی نو کافر شي. یو منځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې
یو من سره قصدن قضا کی نو کافر نشی لیکن یفضی للکفر کفر تا ورنزدی شی یو منز اس اللہ دے امان را کی چی او سره کال 12 میاشت تکے منز نہ کئی نو داغی اندازہ تاسو لگاو زما دیدانو یو نکته بل دلته د خوند واور علماء لیکي چې قران ویلي دي چې د منځ اثر داده چې سړی د ګنا نه بچ کی دا قرآنی فیصله ده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر منز چده دا سڑے دا گنانا او دا بدائنا بچ گئی نو دا مقبول منز اثر دا دے چھ گناہ بنا کرے منزم کے او گنام کے دا دے دا مانا چھ ستا دا منز چدے اللہ تا مقبول نہ دے منزنم کے او گنام کے منزنم کے او دا حرام او دا حلال تمیزم در کی نشتا نو دینا دا معلومی گی جستا دا منزنہ تا ترد کی گی واپس دعوتا صلاح پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی اللہ تا تویلی جما دا ہدایت شے صرف دا کتاب تا تدر لے گلے ستا ہدایت بدے کے لے بیا تا تویلی چی دعا کوا چی اہدنا الصراط المستقیم خدا ما تا سم اللہ رخایا دا دوار وقت کوا نو تا پا منز کیوے کنا چی اہدی نصراط المستقیم دا درخواست اللہ تا دا ہدایت اللہ وی ہدایت غواری درخواست ما ترا کرو ما ستا درخواست منظور کرو ہدل للمتقین دا قرآن ہدایت تے دیتا گورو پا دے روان نو دا اهدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری دا هدل للمتقین تاسو خیال راغی جی نو تو چې په موږ کې اهدنا الصراط المستقیم وې او بیا قرآن د ځان هدایت نه غړي نو معلومیږي دا چې تا خدای ته درخواست په دروغ وکړو نو ستا موږ دروغ چې موږ د دروغ شو نہ خدا ہی ملاو نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے قرآن کے بعد قیامت کے بعد ټول منزنا ستارا ټول کړی شي او په دې مخ بدرويشته شي چې تا ما نه هدایت غوښته ما هدایت درلېګلو په منځ کې بده هدایت ټکوي ما درلېګلو تا په عمل نو کړي معلومیږي دا چې تا دا منځ په دروغه کړو دا منځونه د خپل سنبال کا او ملائکو ته به وي چې ویني سي او په دې مړی کې زولنې ورواچوي جهنم ته روان دا قیم الصلاة حکم چراغ نو د پیغمبر عمل شروع شو مثلا سحر 2 رکعات فرض 2 سنت ماسپخین 10 رکعاتا مازیگر سلور ماخام 15 ماسخوتن 9 د پیغمبر عمل دا شروع او هغه نه بعد کم خلق بچ نو وارد مسلمانانو
اغی تبا قولی طور پیغمبر دا درس کول. لکه تیرا جمعه ما تاسو ته ویلي چې په مدینه منوره کې اصحاب صفه چې دا 400 کسان دا طالبان او د دې لوی مدرس چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالبانو با احکامات د دین چې دي هغه د پیغمبر نزد کول. دا شی ډیر زیات مشکل. نو د موږ متعلق یو ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام. ابتدا د اسلام کې به چې سړی په مونځ باندې پیغمبر ودرول نو هغه وخت کې به هغې داوی چې صاحب دا خو ډېر ګران کار دی. اوس نیغ به ولاړې نه به اخوا ګورې نه به دې خوا ګورې نه به خبرې کې نه به سلام کې نه به والیک کې. دا خو ډېر ګران کار دی. حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن هغې ته دا اجازت موکړه چې تاسو کا څه اخ ټوخ کوئ نو بیا خیر دی دې سره څه نه کېږي. عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابو پر رګ و ریشه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه کړ. مثلا تاسو چړومبه ودرېږئ نو څه چل به کوئ؟ نیت به تړئ. اوس نیت عربی کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. زړه کې چې د څه شي قصد وکړي دې ته نیت وایي. نیت په عربي کې دا په ژبه ویلو ته نیت مې وکړه د خلاص او 2 رکعاته مونځ ها دا دومره لویه قصه چې ده. نیت عربي کې دې ته نه وایي. نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. لکه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړی دی دې ته ایمان وایي. اوس دا مونږه چې ځان ته ایماندار کوو نو دغه ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پوهیږي نه. ایمان وایي تصدیق ما جاء به النبي. یو اسلام دی دغه بل معنا ده بیا او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء بالنبي. اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. ته چې ودرېږي او په زړه کې دا قصد وکړي چې زه د دې جمعې